السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. معززو قدرمندو ورونو او خویندو، لله الحمد. پر مونږ او تاسې یو ځل بیا د نبی صلی الله علیه و آله وسلم د میلاد شریف بابرکته وخت را رسیدونکی دی. د نبی علیه الصلاة والسلام د پیدایشت موقع ربیع الاول کې 12 دومره بابرکته دی چې علما لیکي چې د لیلة القدر تر شپې او د جمعې تر شپې دغسې بعضې نورې چې کومې د قدر شپې دي تر هغې د میلاد شریف شپه دا ډیره بابرکته ده، ځکه چې لیلة القدر ته د قرآن کریم د نزول په وجه باندې عظمت او عظیم شان او برکت ورکول شوی دی. لیکن هغه قرآن پر نبی صلی الله علیه وسلم را نازل شوی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په کومه موقع باندې پیدا شوی دی نو هغه یو عظیم رحمت دی د الله رب العزال د طرفه. نو د هغه د پیدایش دغه موقع د ربیع الاول میاشت او بیا په دې کې 12 تاریخ دا ډیر بابرکت او ډیر د عظمت والا وخت دی او په دې کې عبادات ډیر زیات ثواب لري او دا پر مسلمانانو باندې یو عظیم احسان دی د رب العزال چې د مسلمانانو په زړونو کې د محمد عربي صلی الله علیه وسلم مینه ورچولې، د هغه محبت یې په زړونو کې ورچولې. تمام اهل اسلام د نبی صلی الله علیه وسلم د پیدایش پر دې موقع باندې محفلونه جوړوي، مجلسونه جوړوي، د ذکر اذکار او ختمونو مجالس جوړیږي او په دې کې مسلمانان خوشحالي کوي. امام ابن جوزی رحمه الله عجیبه خبره لیکلې ده په المولد الشریف کې چې لا زال اهل الحرمین ومصر والیمن والشام، وی همیشه به د حرمین مسلمانانو، د مصر او یمن مسلمانانو او د شام مسلمانانو، وسائر البلاد من المشرق والمغرب، او د ټولو ښارونو مسلمانانو که په مشرق کې و که په مغرب کې، یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی الله علیه وسلم، دوی محفلونه جوړول د نبی صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت باندې مجلسونه جوړول. وینالون بذلك اجرا جزیلا وفوزا عظیما، او دوی په دغه میلاد باندې چې د میلاد په باره کې محفلونه خوشحالي کول، دوی ته الله تبارک وتعالی اجر جزیل په دې باندې ورکړی او لویه کامیابي دوی ته ورپه نصیب کړې ده. نو دا د تمام اهل اسلامو دپاره یو لویه عظیمه خوشحالي ده. اسی خو مسلمانان په نورو میاشتو کې هم پر نبی علیه صلات وسلام باندې درودونه وایي، ذکر اذکار کوي، ختمونه کوي او همداشان خیراتونه کوي. خو کوم چې د میلاد شریف دا 12 تاریخ دا راځي او د ربیع الاول په میاشت کې باید زیات عبادات و زیات خیراتونه و زیات صدقات وسی، ځکه امام ابن الحاج رحمه الله په خپل کتاب المدخل کې عجیبه خبره لیکلې ده چې وایي په دې میاشت کې د میلاد من الله تعالی علینا، پر موږ باندې رب لا یزال یو عظیم احسان کړی دی بسید الاولین والآخرین، پس سید الاولین والآخرین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې. نو فکان یجب ان یزاد فیه من العبادات والخیر، نو په مسلمانانو باندې ضروری ده چې په دې میاشت کې عبادات او د خیر کارونه، خیراتونه او نیک اعمال نور زیات کې، شکرا للمولا سبحانه وتعالی، د رب العزال د شکر دپاره چې هغه پر موږ باندې یو عظیم احسان کړی دی. نو په دې میاشت کې باید زیات صدقات او خیراتونه وسی او په دې کې د نبی علیه الصلاة والسلام حب ثابتیږي چې کم څوک حب محبت ورسره لري نو هغه په دې وخت کې خوشحالي کوي، ذکر اذکارو کې برخه اخلي،
ختمونو کې برخه اخلي، خیراتونو کې برخه اخلي. یو روایت کې دا راځي النعمة الكبرى على العالم في مولد سيدي ولد آدم. شپږمه صفحه کې راځي حسن بصري رحمه الله وایي وددت لو كان لي مثل جبل احد ذهبا. وایي زه دا خوښوم که د جبل احد د غره غوندې زر زما سره وي زر. فانفقته على قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. زه دا خوښوم دا ماته محبوبه ده چې د احد د غره غوندې سره زر زما سره دا ټول نفقه او خیرات کم د نبي علیه الصلاة والسلام د میلاد په مناسبت باندې. او د دیوبند د اکابرونو څخه مدار السند امام شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله د خپل پلار واقعه بیان کړې ده چې عجیبه واقعه ده. د امام شاه ولی الله رحمه الله پلار مولانا شاه عبدالرحیم رحمه الله هغه ویل كنت اصنع في ایام المولد طعاما. زه داسې وم چې هر کال مې د نبي علیه الصلاة والسلام د میلاد په مناسبت باندې طعام او خوراکه برابرول د خیرات ده. یو کال داسې رالی د کلونو څخه چې ما سره دومره شی نه و چې زه خیرات کم هغه باندې صدقه وکم نو بل شی مې نه کوي پیدا الا حمصا مقلیه. صرف اومنه خود دا مې پیدا کړله نو بیا مې قسمته بین الناس هغه مې تقسیم کړه د خلکو په منځ کې طالبانو باندې حافظانو باندې مسکینانو باندې مې هغه صدقه و خیرات کړل. دا ورځ تېره شوله شپه راله زه اوده شوم فرأیته صلی الله علیه وسلم. نبی صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید وبین یدیه هذه الحمص. د نبی علیه الصلاة والسلام مخ ته هغه زما اومنه خود پراته وه متبهجا بشاشا. د نبی علیه الصلاة والسلام مخ مبارک ځلیدونکی و او په حالت د خوشحالۍ کې و. الدر الثمین د امام شاه ولی الله رحمه الله کتاب په 40مه صفحه کې دا واقعه نقل کړې ده. هسې خو واقعې نورې هم ډېرې زیاتې دي لهذا مختصر زه تاسو ته دغه وایم او دا خبرتیا در کوم چې د تیر کال په شان لله الحمد دا کال هم زموږ هغه پروګرام هغه ترتیب دی چې تیر کال کم خیراتونه او کم ختمونه موږ جوړ کړي و دا کال هم هغسې ختمونه او هغسې خیراتونه دي. هر مسلمان ته زموږ د خوا دروازه خلاصه ده چې په دې کې پوره برخه واخلي او د نبي علیه الصلاة والسلام په محبینو کې خپل ځان شامل کړي. هغه هر ختم کولی سي د قرآن کریم تلاوت وي په قرآن کریم کې کم صورت زده وي هغه دې وایي څومره چې ویلی سي او نور ذکر اذکار درود شریف بیخي زیات باید سړی ووایي په دې میاشت کې او دا شان استغفار ډېر ووایي لا حول ولا قوة الا بالله الله اکبر الحمد لله. دا شان نور ذکر اذکار چې زده وي کلمه شریفه وي دا به وایي نو انشاءالله دا چې د ټولو ورونو ده د میلاد شریف د 12مې په 11 تاریخ باندې کله موږ ته راجمع سي چې بیا د دې ټولو جمعاري بیان هم سي او بیا په اجتماعي ډول باندې دعاوې وسي دا به ټولو ته د دې ثوابونه ورسیږي. الله تبارک وتعالی د موږ او تاسو ته توفیق نصیب کړي. همدا شان د خیراتونو پروګرام چې اومه خیراتونه به هم کیږي او پاخه خیراتونه به هم کیږي. نو هر مسلمان که زموږ ورور وي که زموږ خور وي که په دې کې برخه اخلي زموږ د مدرسې سره د رابطه وکړي. موږ د مدرسې نمبر د دې په معارف الاسلام اداره کې ورسره نشر کوو. تاسې هغه ځان سره ثبت کړئ. بیا موږ ته د 12مې پر 11 تاریخ باندې د ربیع الاول د میلاد شریف پر 11 باندې تاسو موږ ته خپله خبرداري راکړئ څومره ختمونه چې مو کړي وي د هغې وروسته به انشاءالله اجتماعي دعا کیږي. الله دې هر مسلمان ته توفیق نصیب کړي چې په دې کې برخه واخلي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.